د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 214 آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب تاسې دا انګیرلې چې هم داسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي په هغو ستونزې راغلې کړاوونه ورته ورسېدل ولړزولي شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم خلق پوښتنه کوي مونږ څه مصرف کړو جواب ورکړه چې کوم مال چې تاسې لګوئ پر خپل مور او پلار خپلوانو یتیمانو مسکینانو او پردیسیانو باندې ولګوئ او تاسې چې هره ښېګڼه کوئ الله پرې خبري كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تاسې ته د جنګ امر شوی دی او هغه تاسې ته ناکاره دی کیدای شي چې یو شی تاسې ته ناکاره وي او همغه ستاسې لپاره ډېر غوره وي او کیدای شي چې تاسې یو شی خوښوئ او همغه ستاسې لپاره بد وي الله پوهیږي تاسې نه پوهیږئ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خلق پوښتنه کوي په حرامه میاشت کې جنګېدل څنګه دي وایه په دې کې جنګ کول ډېر بد دي خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول پر الله باندې کافر کېدل د مسجد حرام لاره د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکي له هغه ځایه ایستل د خدای په وړاندې له دې نه هم ډېر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده هغوی به له تاسې سره تل په جنګ اخته وي
ان تر دې چې که یې وسه ورسیږي نو تاسې به له دې دین نه واړوي او په دې ښه پوه شئ چې له تاسې نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې به بېځا او ضایع شي داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسیږي إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریښی او جهاد یې کړی دی هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیلهمند وي او الله د هغو د خطاو بخونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة پوښتنه کوي د شرابو او جواري یعنی قمار څه حکم دی ووایه په دواړو کې لویه ګناه ده که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي خو ګناه یې له ګټې نه ډیره زیاته ده پوښتنه کوي موږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو ووایه هغه څه چې ستاسې له اړتیا نه زیات وي په دې ډول الله تاسې ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي ښایي چې تاسې د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي ووایه په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د همغه غوره کول ډیر ښه دي او که تاسې خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته نو هغوی خو ستاسې ورونه دي د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی که د الله خوښه شوې وای نو په دې کار کې به یې تاسې له ستونزو سره مخامخ کړي وای مګر هغه په واکمنۍ سربیره د حکمت څښتن هم دی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون تاسې له مشرکو ښځو سره هیڅکله نکاح مه کوئ تر څو یې چې ایمان نه وي راوړی یو مسلمانه وینځه له ازادې مشرکې نه ډیره ښه ده که څه هم چې ستاسې هغه ډیره خوښه وي او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هیڅکله په نکاح مه ورکوئ تر څو چې هغو ایمان نه وي راوړی یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډیر ښه دی که څه هم چې هغه ستاسې ډیر خوښ وي دا کسان تاسې د اور خواته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسې ته د جنت او بخښنې په لوري بلنه درکوي او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي کیدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی؟ ووایه هغه یو د پلیدۍ حالت دی. په هغه کې له ښځو نه بیل اوسئ او هغو ته مه نږدې کیږئ تر څو چې هغوی پاکې شي. بیا چې کله هغوی پاکې شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شي چې الله درته امر کړی دی. د الله هغه خلک خوښیږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ستاسې ښځې ستاسې کښتونه دي. ستاسې خپله خوښه ده څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ خو د خپل راتلونکي فکر ولرئ او د الله له خفګان نه ځان وژغورئ. ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کیږئ. او ای پیغمبره څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بري او نیکمرغۍ زیری ورکړه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. د الله نوم په داسې قسمونو خوړلو کې مه یادوئ چې په هغو کې هدف له نیکۍ پرهیزګارۍ او د خدای د بندګانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي. الله ستاسې ټولې خبرې اوري او په هر څه پوهیږي. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. کوم بې معنا قسمونه چې تاسې بې ارادي خوړلي وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي. خو کوم قسمونه چې تاسې د زړه له کومې خوړلي وي پر هغو به مو ارومرو نیسي. الله ډیر بخونکی او تیریدونکی دی. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. کوم خلک چې له خپلو ښځو سره د نااړوندۍ قسم کوي هغو ته 4 میاشتې وخت دی. که یې ورته رجوع وکړه نو الله بخونکی او رحیم دی. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. او که هغو د طلاق هوډ یعنی عزم کړی وي نو ودې پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. کوم ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغوی د 3 حیضونو موده په انتظار تیره کړي او دا ورته روانه ده چې هغه څه چې الله د دوی په رحم کې پیدا کړي وي هغه پټ کړي. هغوی ته هیڅکله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري. که د هغو میړونو د خپلو اړیکو سمولو دپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپله نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري
د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینهو پر هغو حقوق دي. البته نارینه پر هغو باندې یوه درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب، مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دوه ځله دی. بیا دې یا په سمه توګه ښځه وساتله شي او یا دې په ښه توګه رخصت کړی شي. او په داسې شان رخصتول تاسې ته روان نه دي چې څه شی مو ورکړي وي له هغو نه یو څه بیرته ترې واخلي. البته دا مستثنا ده چې ښځه او میړه د الله په حدودو باندې په درېدو کې اندېښمن وي. په داسې صورت کې که تاسې ته دا ویره وي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نشي، نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل میړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورڅخه بیل کړي. دا د الله ټاکلي پولې دي، له دې نه مه اوړئ، او څوک چې د خدای د پولو نه واوړي همغوی ظالمان دي. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بیا کله دوه ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته دریم ځل طلاق ورکړي، نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روان نه ده، مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه یې طلاق کړي. کله هغه وروسته لومړي میړه او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي، نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي څه باک نشته. دا د الله ټاکلي حدود دي. د هغو خلکو د لارمیندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. او کله چې تاسې ښځو ته طلاق ورکړئ او د هغو عدت په پوره کېدو شي، نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ. محض د ربړولو لپاره یې مه ایساروئ چې دا به تیری زیاتی وي. او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي. د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ. دا مه هېروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سرلوړي کړي. هغه تاسې ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسې نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ، له الله نه وویریږئ او ښه وپوهیږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر
ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کله چې تاسو خپل ښځو ته طلاق ورکړ او هغو خپل عدت پوره کړ نو بیا په دې لاره کې خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د خپلو پخوانیو میړونو سره نکاح وکړي که د دواړو خواو په دې موافقه راغله. تاسې ته ښودنه کیږي چې هیڅکله داسې حرکت مه کوئ که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ. ستاسې لپاره مناسب او سپېڅلې لاره همدا ده چې له دې نه ځان وژغورئ. الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نو میندې د خپلو بچیانو ته پوره 2 کاله تی ورکړي. په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغو ته خوراک او جامې ورکوي. خو داسې نه وي چې د چا په اوږه د هغه له وس نه پورته پیټی کېښودل شي. نه د مور ته له دې امله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی او نه د پلار له دې امله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی. د تی ورکوونکي چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی همداراز د هغه پر وارث هم دی. خو که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له تی بیلولو غواړي د دې خبرې څه باک نشته. او که ستاسې په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسې ماشوم ته تی ورکړي نو په دې کې هم څه وبال نشته. خو په دې شرط چې تی ورکوونکي سره مو په کومه اجوره فیصله کړې وي هغه په ښه توګه ادا کړئ. له الله نه وویریږئ او وپوهیږئ چې تاسې چې هر څه کوئ الله هغه ویني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. له تاسې څخه چې څوک ومري او کونډې پاتې شي نو هغوی دې پر خپل ځان 4 میاشتې او 10 ورځې په عدت تیرې کړي. بیا چې کله عدت پوره شي نو د خپلو شخصي چارو په باب د هغو خپله خوښه ده په ښه توګه چې څه کوي ودې کړي. پر تاسې څه مسؤلیت نشته. الله ستاسې ټولو له کړو وړو نه خبر دی. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. د عدت په موده کې که تاسې له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره کنایه څرګنده کړئ او که یې په زړونو کې پټه وساتئ په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري. الله پوهیږي چې هغوی به په زړونو کې در یادیږي. خو پام کوئ چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوئ.
که کومه خبر کول وي نو په روا ډول دی وي او د نکاح تړلو پریکړه تر هغه وخته مه کوئ چې تر څو پورې عدت تیر شوی نه وي ښه وپوهیږئ چې الله ان ستاسې د زړونو په رازونو پوهیږي نو له هغه نه وویریږئ او په دې هم وپوهیږئ چې الله زغمونکی دی له وړو وړو خبرو تیریږي لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين پر تاسې هیڅ ګناه نشته که خپلو ښځو ته مخکې له هغه طلاق ورکړئ چې لاس مو نوي وروړی او مهر مو نوي ټاکلی په دې صورت کې هغو ته څه ناڅه ورکول ضروري دي وسوال دې د خپلې وسې او بېوزلي دې د خپلې وسې په اندازه په ښه توګه څه ورکړي دا پر نیکانو حق دی وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير او که تاسې له لاس وروړلو مخکې طلاق ورکړی وي خو مهر مو ټاکلی وي نو په دې صورت کې به نیمایي مهر ورکول وي دا بېله خبره ده چې ښځه نرمه وضع وکړي او مهر وانخلي یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی له نرمۍ نه کار واخلي او پوره مهر ورکړي او تاسې یعنې نارینه که ښه وضع وکړئ نو دا له تقوا سره ډیره ښایي په خپل منځي چارو کې مروت مه هیروئ الله ستاسې عملونه ویني